د ژوند ډېر اړخونه دي. ژوند بېلابېل اړخونه لري. د انسان دپاره چې په ژوند کې اوسېږي او غواړي چې کامیابۍ لوړو پوړیو ته ورسېږي او خلک یې په ښه نامه یاد کړي، هغه ډېر دلایل شته، ډېر څه شته، خو پوهان وایي د ټولو لوی شی چې دی هغه امیدواري ده، هیله مندي ده. هغه په دې معنا که چا هیله راتلونکي ته درلوده، ښه هیله، نو دوی کوښښ کوي چې ښه هیله ترلاسه کړي. دپاره دوی کوښښ کوي، زحمت کاږي تر څو ځان د سیالانو سره سیال کړي. ډېر خوب نه کوي، ډېر خپل وخت بې ځایه نه تېروي. خپل کومه هیله چې په زړه کې ده، کوم مرام چې په زړه کې دی، کوم امید او هیله چې دی لري، د هغه دپاره دی لاس و پښې وهي. لکه سړی چې اوبه واخلي، بیا دی لاسونه پښې وهي، ځان د اوبو څخه باسي. نو ژوند داسې مشکلات لري، خو دی مایوسه کېږي نه، داسې نه کوي چې یو مشکل ورته پېښ شي هغه دی ځان ته غټ کړي، وایي وایي دا نه کېږي. که داسې وویل، دی بیا په دا کې فکر بندېږي، خپل کار اصلي کار ځینې پاتېږي. او کله چې یو کار، او کله مثلا دا خپله امیدواري ده، دا ګیلاس دی، دا به نه وایي دا نیمی ګیلاس دی، وایي چې نیمی ډک دی. دی بیا هغه مثبت خوا وایي، داسې دا ګیلاس وي، او دا ګیلاس زما ګیلاس دی، دا زه غړپ ځینې کومه، دې ته هم دا ګیلاس څنګه دی. یو سړی چې خپل راتلونکي ژوند ته ناهیله وي، هغه وایي دا ګیلاس نیمی تش دی. ګوره دی په داسې حال دی منفي خوا وایي، مګر دی به داسې وایي زه دا ګیلاس څنګه دی، به وایي دا ګیلاس نیمی ډک دی. موږ پوهېږو دا سړی راتلونکي ته ډېرې ښې هیلې لري او خپل په ژوند کې بریالی دی. هر څه ته په مثبت نظر ګوري او منفي نظر نه لري. نو خلکو ته هم پکار ده، موږ ته هم پکار ده چې ټول ژوند د ښې راتلونکي لپاره تېر کړو. هغه دا ډېری خلک دا ښه خبره ده چې امید ولري، امید باندې، خو ځینې بیا داسې دي چې تلواریان هم دي ژر انتقام اخلي، کوښښ کوي چې دا یو چا خپل غچ ژر واخلي. دا بیا څنګه خلک دي؟ دا نو اصلا کې د انسانیت دا دی، د انسان باید ډېر حوصله او ډېر زغم ولري. په اسلام کې وایي ان الله مع الصابرین، خدای د صابرانو ملګری دی. ګوره اسلام زموږ دین دی هغه داسې راته وایي. په ټولنه کې وایي وروره صبر کوه، صبر د صبر دښت په مراد پخېږي. پښتانه بیا څنګه وایي؟ اسلام خو وایي صبر د الله د دوستانو کار دی. پښتانه بیا وایي د صبر دښتې په مراد پخېږي. اول خو به سړی داسې کوي چې وایي تاسې ښه سړی یاد دی چې ګوره مړه چا بد یېروي، ښه یې په یادوي. د ټولو ښه خبر دا چې انتقام پر ځای باندې بخښه وکړي، او بخښه د پیغمبرانو خواص دی، خوی دی. د حضرت محمد علیه السلام د ټولو غټ خوی دا و چې ښه بد ورسره وکړه، بخښنه ورته کول. هغه د ډېر خلک چې دي ژر ناهیلي کېږي یا ژر د چا څخه غچ اخلي، دا خو موږ وویل چې دا خو ښه کار نه دی. او یو ځینې خلک دي پر دا غلطه لار روان دي، دې ته څه کول پکار دي؟ دا جاجي ښه پوښتنه وکړه میوند جانه. اصلا کې څوک چې غلطي کوي هغه د ارواپوهانو په نظر دا خو ناروغان دي. ځکه څوک چې سالم فکر ولري، سالم دماغ ولري، سالم هغه بد نه کوي. او بیا چې کله پر بدو لار باندې روان شي، دغه لار بېرته ژر بدلوي، په خپلو کارو باندې فکر کوي. نو دا کسان چې ناهیلي کېږي یا مثلا ژر انتقام اخلي او یا پر غلط لار روان وي، په خپل ځان کې رأی او فکر نه لري، دا اصلا کې ناروغ دی، د ټولنې سالم انسان نه دی. نو که چیرې داسې کسان یې هغو ته هر څه لومړی دا پکار چې ژر دغه لار بدله کړي او راوګرځېږي او په هغه ضد باندې ونه شرمېږي، او دغه پیاوړتیا په ځان کې باید پیدا کړي. دا هم د یو روغ سړي کار دی چې ژر تر ژره خپل پر بدو پښیمانه شي او په دې وپوهېږي چې ما کوم کارونه کړي یا پر کومه لاره زه روان یم، دا سړک چې کوم سړک دی دغه زما مطلب ته نه دی رسېدلی، دا بلې خوا ته ځي. نو ژر تر ژره باید د خپل لار بدله کړي. ولې که چیرې موږ په غلطي لاره پسې روان سو یا په غلط سړک روان یو، هغه موږ لاره د خپل مطلب څخه لرې کوي، بلې خوا ته مو بیایي. نو هر چا ته پکار ده چې په خپلو غلطیو باندې فکر وکړي، خپل ځان ته متوجه شي، خپلو کړنو ته متوجه شي، او ژر تر ژره خپله غلطه لاره بدله کړي او د سمې خوا ته قدمونه اوچت کړي. دا د یو روغ، سالم او د ښې راتلونکي د یو هیله مند انسان خوی او اخلاق دي.